تازه د پاکستان یو پلاوی کابل ته راځي. دا چې څه وخت او د څه لپاره نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان جمعیت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن د پاکستان د زما تلویزیون په یو پروګرام کې ویلي چې د طالبانو او پاکستان د اړیکو ښه کولو لپاره به ډېر ژر د سیاسي ګوندونو یو ګډ پلاوی کابل ته سفر وکړي. هغه په خپلو خبرو څرګندونو کې زیاته کړه چې افغانستان باید درک کړي چې له پاکستان پرته د خپلو ستونزو حل کول ناشوني دي. نوموړي وړاندیز وکړ چې د جمعیت اسلامي په ګډون نورې سیاسي ډلې باید په دې اړه یوه جرګه جوړه کړي او د دې هڅو په ترڅ کې به د پلاوي سفرونه ترسره شي. بلخوا پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو د تحریک طالبانو پاکستان په اړه له دوی سره په کړي ژمنې عمل نه دی کړی او دغه ډلې ته یې د پټنځایونو زمینه برابره کړې ده. خو طالبان دغه تورونه په کلکه ردوي. دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترینګلې شوي دي او د دواړو خواو د یو بل پر وړاندې بېلابېلې ادعاوې کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت، ښې شېبې.